الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف وشوقوا اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز حفاظ کرام او دا عام مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو دا مجلس د خپل رضا ذریعہ وګرځي، او کوم قاریانو صاحبانو چې د رب العالمین عظیم کلام او عظیم کتاب اولنا آخره پورې ختم کو، الله دې دا په شرف قبولیت سره مشرف او فرمایي، او د دې قرآن د ختم د برکت دې الله پاک زما او استاد د ټولو مغفرت او بخښنه نصیب کړي. محترمو، یو مختصر گزارش وکوم. زما دوره تفسیر روان دی، بیا پښمنی پوری مون خپل سبق وایو. لږ غونډه مختصر ټیم دی، نه زه مجبوره شوم دی وجنه زه چرته زموم نه په داسې ورځو کې هلته بیا مانه وخت زی ضایع کېږي. استاسو سره په دې عظیم مجلس کې د شرکت په نیت، د ملګرو د حوصله افزایۍ په نیت او د دعا په نیت باندې شرکت وشو. یوه نیمه خبره مختصر کوم، بیا به اجازت اخلم. زما محترمو، زموږ او ستاسو د ټولو دا خوش قسمتي ده چې الله رب العزت د اسلام غونته عظیم ښکلی او بهترین دین نصیب کړی دی. الحمدلله. د هغې نه وروستو د اسلام سره الله جل جلاله چې کوم نبی کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو نبی او پیغمبر ګرځولی دی، امام الانبیاء، امام الملائکه، د تمام کائنات سردار، په دې باندې الحمدلله. او بیا د هغې سره د رب العالمین بل احسان دا شو چې خدای پاک کوم قرآن کوم کلام مونږ ته راکړی دی، نو هغه قرآن او هغه کلام هم هغې راتګ سره تمام کتابونه ختم شو، منسوخ شو. افضل الکتب د خدای جل جلاله 103 کتابونه د قرآن نه بغیر، یعنی 100 صحیفي او 3 غټ کتابونه دا الله نازل کړي. 104 هغه کتاب چې دی نو 4 هغه د قرآن دی. د قرآن د نزول سره ارز ختم شو. قرآن الله پاک سره را لېږلی. بس په دې خبره ځان پوهېږو انشاءالله. دا یو مختصر خبره ده، دا به زموږ د ژوند دپاره کافي. قرآن الله رب العزت دې دپاره را لېږلی دی چې مونږ او تاسو انفرادي، یعنی هر انسان ځان له ځان له، او اجتماعي هر انسان، ټول تمام انسانان په تمام معاشره کې قرآن خپل مشغله راو ګرځوي. قرآن د خپل ځان دپاره قانون، آیین، نظام د زندګۍ تیرولو ذریعه وګرځوي. قرآن دې له راغلی دی چې د انسان نارینه که زنانه چې دا بالغ دی، پیغله ده، نو دی به خپله 24 غنټې زندګي د قرآن پاک د تعلیماتو مطابق زیږوي. انفرادي. بیا په کور کې تمام چاپیرچل او کور، محله، ګوند، کلی، دغه کلی دا ټول خلک به هم د قرآن د تعلیماتو لاندې زندګي تیروي. بیا ورپسې داسې لږ ځه نو د ملک په سطح سره او د دنیا په سطح سره الله رب العزت قرآن دې له لېږلی دی چې قرآني نظام به وي او په هغې باندې به خلک عمل کوي. معاشره. نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو درمیان موجود دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د تورات چې د الله مخکې کتاب او عظیم کتاب د هغې څه صفحات پیدا کړو، څه پاڼې پیدا کړې وې.
او هغه تلاوت کړو باغی کې څه خبرې وي د عمر رضی الله تعالی عنہ ډېرې خوښ شي نبی علیہ السلام ته وروړو وایي تاسو لږ دا ووري دا د تورات صفحه ده د تورات پاڼه ده او ډېر خشته خبرې دی به کې هغه تلاوت شروع نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د تورات دغه صفحه هغه لیکل وي او نبی علیہ السلام ته خیال نه دی د نبی علیہ السلام دا رنگ دا د غصې نه تک سور شو ورو نبی علیہ السلام غصه کیږي غصه زیاتی په شمایلو کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق چې کله به نبی علیہ السلام غصه شو نو نبی علیہ السلام متعلق په روایت کې راځي گویا چې د نبی علیہ السلام په دې اننګو کې به د انار سری دانی وي دا اننګي به تک سر شو د ډېر غصې نه نو نبی علیہ السلام ډېر سخت غصه دی د عمر ورته پام نه دی دې غړ خوا کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولاړو هغه چې نبی علیہ السلام وکړو چې ډېر سخت غصه دی او عمر عمدا سي لګیا دی د تورات تلاوت کوي نو عمر رضی الله عنه په سینه کې داسې په یو سوک وو داسې مضبوط سوکي ورکو وې سکلت کا کا پتا دې ستا مور بورشي ته لګیای د تورات تلاوت کې نبی علیہ السلام ته نه ګوري نبی علیہ السلام سخت غصه دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د نبی علیہ السلام رنگ مبارک تو قتل نډیر غصو نظر هغه پاڼه بن کا او زری او فرمایل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسولا ویسے معافی غواړم الله مې رب دې پدې راضی ما دین میں اسلام دے پدی راضی ما او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی و رسول دے بیا بنکو ما نبی علیہ السلام ورسے فرمائل وے اے عمرہ کہ اس دلتا حضرت موسیٰ موجود وی موسیٰ لما وسعہو الا اتباعی نو اغبا زما اتباع بولا اغد پارم دا جائز نو چې زما په موجودګۍ کې د قرآن په موجودګۍ کې د تورات تلاوت کړی وي نو د حضور علیہ السلام د قرآن په موجودګۍ کې حضور علیہ السلام د تورات لیکل نه برداشت کوي د تورات قانون نه برداشت کوي چې آسمانی کتاب دی او تورات ولې نه برداشت کوي د قرآن د نازلېدو سره تمام مخکینی کتابونه منسوخ شو ختم شو اوس چې عمل کیږي انفرادي او اجتماعي هغه په قرآن باندې کیږي د قرآن په احکاماتو به کیږي محترمو نو قرآن دې راغلی دی چې موږ تاسو انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې به ان شاء الله په قرآن باندې عمل کوو ان شاء الله ټول به کوو ان شاء الله انفرادي زندګۍ کې دا دی ستا واده دی که پتا غم راځي پتا خوشحالي راځي که پتا پریشانی راځي پتا فقر او فاقه او غربت راځي که پتا باندې مالداری راځي کتا باندې د حج احکامات راځي کتا باندې موږ 15 ټیمه ورځ کې راځي شوا روز کې کتا باندې رمضان راغی دا ټول انفرادي زندگی به د قرآن مطابق تیرې دویم نمبر محترم دا ډیره ضرور خبره ده هغه دا ده چې اجتماعي زندگی کې به قرآن باندې موږ څنګه عمل کوو اجتماعي زندگی کې قرآن باندې عمل دا دی چې زموږ استادو جنگ جګړې خصومات فیصلې زموږ استادو روغ صلح دا ټول به د قرآن مطابق یعنی الله رب عزت چې قرآن نازل کړی دی دې د پاره نازل کړی دی چې دا تمام ارث پکې شته ور قرآن آیین دی ښا قرآن قانون دی قرآن پاک نظام دی نو د قرآن په موجودګۍ کې موږ ته د بل نظام ضرورت ټول وې ضرورت نشته چې قرآن راغی سوار لسنیم سو کال مخکې الله رب العزت په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کو ټول ختم شو نبی علیہ السلام حج ته تللی او یو اتیا ورځې بعد نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړي الله دا آیات نازل کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا الله فرمایي نن ورځ ما ستاسو دین مکمل کو ګوري جی چې دین مکمل شو دین کامل دی قرآن کامل دی نو موږ ته څه ضرورت دی چې موږ د انګریزانو قوانینو پسې لاړ شو موږ ته څه ضرورت دی چې موږ د کفر او د کافرانو نظام پسې لاړ شو اخر کومه یو خبره داسې ده چې زموږ قرآن کې حل نشته په مخ د ځمکه داسې مسله نشته داسې لانجه نشته داسې کیسه نشته
چې قرآن او حدیث او دین کې دغه حل نه ښه 800 کاله په سپین کې قرآن او فقه حنفي به طور آیین او قانون پاتې شوی ده 800 کاله دا فقه حنفي زموږ د مذهب فقه او قرآن په سپین کې به طور آیین او قانون پاتې شوی دی فیصلې به ټولې پاغي وي خو د بد مرغه او ډېره زیاته زموږ استاسو بدقسمتي به ورته وایو چې کله پاکستان آزاد شو پاکستان ازادي د اندوانو ندی د پاره وا علماء قرباني ورکي عوام قرباني ورکي تاسو لک تاریخ د پاکستان وګورئ لکونه شهیدان شوي دي لکونه او د خلکو د تورسر عزتونه لیلام شوي دي واړه واړه ماشومان په شهیدان شوي دي سپینګری علما دا ټول قرباني دي د پاره وي چې دی ویل مونږ هندستان سره د قومي نظریه باندې بنیاد کې خود چې مونږ هغه اندوان دي مونږ مسلمانان یو زمونږ د دې وخت نه تیریږي مونږ یو ټوټه پکار دی یو وطن پکار دی چې هغه اسلامي نظامي او مونږ د هغه لاندې ژوندۍ تیرو نو دغه نظریه سره دې نظریه باندې را پاسیدل علماء عوام مسلمانانو قربانیان ورکي پاکستان آزاد په 1947 کې او په 1947 کې پاکستان آزاد شو د یو منټ د پاره په پاکستان کې اوسه پوری قرآني نظام باندې عمل نه دی شوی د یو منټ په 74 سال کې یو منټ د پاره قرآني نظام باندې عمل نه دی شوی په کار دا و چې پاکستان آزاد شوی وي د پاکستان د آزادۍ سره دی فورن ویلې وي چې موږ سره خپل قانون شته آیین شته فقه حنفي شته زموږ د امام اعظم ابو حنیفه او قرآن هم شته موږ ته د بل نظام څه ضرورت دی نو دی مشوره وکړه وی ملک آزاد شو اوس به قانون سره سکو نو قائد اعظم ورته زنه ما محمد علی جناح قائد اعظم زمون محمد رسول الله علیه څوک دی محمد رسول الله صلی الله قائد اعظم معنا عظیم رهنما نو قائد اعظم کو زمون حضور دی خاطر محترم اخشي الله به مانم پختنه کوي به تور عالم او تاسو مسلمانانی په دې قران د ټول ایمان شته کنه شته الله به دا پختنه تاسو نم کوي چې د قرآني نظام د لپاره تاسو مهنت کړی تاسو کوشش کړی تاسو د شپه چې سملاستی او یو شپه دا سوچ کړی چې الله څلور بیا کالو شو زما په دې ملک د قرآن نظام ولې نشته دا سوچ تعالی راغلی چرته که سوچ درته راغلی یو خوش قسمت انساني نو بیا به خپه شوی کبي خپه شوی یو خوش قسمت انساني بیا دا کوشش کړی چې زما دې لپاره کوشش کوم مهنت وکوم سبب مونږ صرف دې نه یو پیدا محترمو چې مونږ تاسو کاروبارونو کو ودونو کو بچی پیدا کو بیا بچول ودونو کا او کبر تلاشه بازار نه صرف زمیدارو لا صرف مزدورو لا دا زموږ ضرورت دی غټول ارسه بکو خو مونږ تاسو الله پاک د دنیا ته راګلی د خلافت د پاره الله خپل نائبین مونږ مقرر کړیو او مونږ خلیفګان وایو د الله د کتاب د نظام په شکل کې ان شاء الله مونږ تاسو د نن مجلس نه ان شاء الله زما اخیری خلاصه د بیان دا ده چې دې زنه موږ تاسو دا فکر یوس چې الله ترنن ورځ پورې خو ما سوچ نو کړې فکر مې نو کړې دا رانه کمی شوی د ګناه رانه شوی دا د نن شپې نه د نن ورځې نه بزو زه به د قرآني نظام لپاره کوشش کوم ان شاء الله قرآني نظام به کوم لار راځي د جهاد په لار راځي کوم لار باندې د جهاد په لار قرآني نظام په بل لار باندې نه راځي ښه قرآني نظام واحد لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نواله تر اوسه پورې قرآني نظام چې راغلی دی نو هغه په زور راغلی دی په زور دا کافران دا چرته وګوري نو نرم خبره او دی په نرم خبره نه دی په کمزوري هم نه دي چې زور راشي د الله رب العزت په امداد سره په مدد سره تاسو وکتل زمون په گاوند کې په افغانستان کې 38 ملکونه نیټو افواج جدید اسلحه ټکنالوژي او په کومه اراده راغلیو خو د جهاد زور الحمدلله چې د دې ټول ملای ما تکړه اغي الله پاک ذلیل او رسوا کړ او الحمدلله نن په افغانستان کې اسلامي نظام دی الحمدلله مسلمانانو دا زموږ استاد د ټول افتخار دی ښا دا څه بنوي چې هغه افغانستان دی مون پاکستان دا بوتونه مات کې افغانستان پاکستان اسلام کې نشته ښا مون مسلمانان یو کته نه یو کافر پښتون وشته ځان د مسلمان وي استاد قرآن نظام راته خایا ته ورته کوم ځای سعودي کې نشته پاکستان کې نشته په ترک کې نشته په حرمینو کې نشته په یو ملک کې نشته زموږ سترګې کاګرانو د ټټي وي نن ورته په فخر ویلې شو چې الحمدلله زما د قرآن نظام دلته شته په افغانستان کې
نو دغه نظام به موږ تاسو اسلامي نظام براولو که نه براولو ان شاء الله د هغې حل څه دی جي په کومه طریقه براولو په جهاد او د علماء حق سره په لاس او په لاس کېږي کم از کم محترمو که زموږ ستا نور هېڅ وس هم نشته ته ګوره جهاد نشي کولی په خپل ځان باندې اولاد هم نشي ورکولی مال هم نشي ورکولی ورکې با دا به نه وي چې نشم ورکولی خو بالفرض نه کولی دومره خو کولی شي که نه چې خپل قرآن سره دا وفا ښکاره کړي چې الله زه به ستا قرآن سره دومره وفاداري کوم چې زه به نه نیشنل پارټۍ کې اوسېږم نه به پیپل کې اوسېږم نه به پي ټي آی کې اوسېږم نه به جمعیت کې اوسېږم نه به جماعت اسلام زه به دې نظام کې ګوتې نه وهم دونه خو کولی شو که نه دونه کولی شو که نه شو کولی الله ته به دا پیشګو چې الله ستا د قرآن د خاطره چونکې دې ملک دا قرآني نظام نو دا د قرآن خلاف نظام و الله ما دونه د وسه کېدل چې ما پکې برخه نه ده اخیستې نو که موږ تاسو دومره وکړل انشاءالله الله رب العزت موږ سره د خیر معامله کوي او ګوره یاد ساتئ که د یو سیټ دپاره د نوکرۍ دپاره د لارې د پخول دپاره د ټرانسفارمر دپاره د بجلی د ستنو دپاره د دنیا د مفادات دپاره موږ دې غلیظ او ګنده نظام کې څه واخېسته قرآن به رانه پوښتنه کوي په ورځ د قیامت ښه الله به رانه پوښتنه کوي د دې غلیظ نظام نه توبه وباسو او سوچه د قرآني او د اسلامي نظام دپاره به انشاءالله العزیز موږ تاسو ټول کوشش کوو نو موږ تاسو سره به دا قرآن وفادار کتاب دی قسم بالله دا قرآن دی نه په دنیا کې پرېږدي دا به دې نه قبر کې پرېږدي دا به دې نه حشر کې پرېږدي حدیث پاک کې راځي دا قرآن به تا د لاسه نیسي او جنت ته به دې پرېږدي نو هله به دنه واپس کېږي دا دومره وفادار کتاب دی نو دومره وفادار کتاب سره وفا پکار ده که جفا وفا پکار ده که نه چې دا وفادار کتاب دی موږ به ورسره وفا کوو انشاءالله چې د نظام به دنیا کې راولو او د دې نه چې کوم غیر نظامونه دي د هغې نه به توبه وباسو نن ګوره ګراني ده نن بدامني ده نن سکون نشته نن آرام نشته نن هر طرف ته کرپشن دو نمبري او غلاګانې او فراډونه دي دا ولې ځکه قرآن نشته قرآني نظام کې محترم عدل دی انصاف دی هغې کې امن دی هغې کې سکون دی هغې کې د مظلوم او د ظالم د هر چا خپل خپل حقوق دي هغې کې زمونږ قسم دی د دنیا هم خیر دی د آخرت هم دا کوم آیت چې ما تلاوت کړو نو په دې کې الله فرمایي مونږ تاسو ته قرآن نازل کړی دی داسې قرآن الله فرمایي چې په دې کې ستاسو عزت دی ستاسو شرافت دی د دنیا عزت هم په قرآن کې دی او د آخرت هم الله پاک دې موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین